السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تامین میډیکل ټوټوریالز چینل ته راغلاست. نن د تیر ځل په څیر یو ځل بیا تاسو سره غواړم د یو نوې موضوع په هکله معلومات شریک کړم. زموږ د نن ورځې موضوع ده که کوم وخت مو غاښ په درد شو نو تر څو چې ځان ډاکټر ته رسوئ د درد د آرامولو لپاره دغه درې جالبې طریقې عملي کړئ. نو هیله لرم تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. که کوم وخت مو غاښ په درد شو نو تر څو چې ځان ډاکټر ته رسوئ د درد آرامولو لپاره دغه درې جالبې طریقې عملي کړئ. لومړی، د غاښونو یو ډاکټر وایي که چیرې تاسې د غاښ له داسې د شدید درد سره مخ شوئ نو تر هغو چې ځان ډاکټر ته رسوئ د هوږو یو پلی راواخلئ، د هوږې یو پلی او په هماغه غاښ یې کیږدئ چې درد کوي. ډاکټر وایي له دې سره به د غاښ درد تر ډیره آرامه شي. هوږه میکروب کشوي. کله چې هوږه په کوم ځای کیږدئ له هغه ځایه میکروب او جراثیم کش کوي چې ورسره درد آرامیږي. د دې لپاره هوږه 2 ځایه کړئ او د مسواک په څیر پر هغه ځای ومخئ او یا یې په هماغه غاښ وژوئ. دوم، لونګ له پخوا راهیسې د غاښ درد لپاره استعمالیږي. لامل دا دی چې دا قدرتي مساله ده. یوه دانه لونګ به راواخلئ او په هغه غاښ به یې وژوئ چې درد کوي. دریم، په پیازو کې هم میکروب کش کیمیاوي مواد شتون لري چې د هغو شیانو مخنیوی کوي چې په بدن کې د انفیکشن جوړولو لامل کیږي. د دې لپاره د پیاز یوه ټوکره راواخلئ او په دردونکي غاښ یې وژوئ. که چیرې له ډېر درد څخه ژوول شونې نه وو بیا یوه برخه پیاز په هماغه غاښ کلک ونیسئ او یا یې ومخئ. ډاکټر سپارښتنه کوي چې په دغسې حالت کې باید د اسیدي موادو له خوړلو ډډه وشي. همدا ډول خواږه شیان او غازات لرونکي مشروبات هم باید ونه څښل شي ځکه د غاښونو درد زیاتوي او په عین وخت کې د غاښونو د ورستېدو لامل ګرځي. ټینګار کیږي چې دا یوازې د بیړنۍ درملنې د نسخې په توګه استفاده کیږي او د ناروغۍ د دایمي حل لپاره د غاښونو ډاکټر ته حتمي ورشئ. دا هغه څو طریقې وي کوم چې د دې په واسطه کولی شي ستاسو د غاښونو درد تر ډیره په آرامه پاتې شي. نو کله مو چې دا په کور کې ویاست او په غاښونو مو درد شو نو دا طریقې تاسو کولی شئ وازمئ، خو له دې څخه وروسته بیا حتما ډاکټر ته لاړ شئ تر څو د غاښونو معالجه وکړئ. نو دا و دوستانو زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.